د پاکستان هوایي برید یوه بله تراژیدي را پیدا کړې ده. دا غمجنه پیښه د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ مغلقي سیمه کې شوې ده. دا د نور اسلم کورنۍ ده، هغه څوک چې په دوبۍ کې د مسافرۍ ترخې شپې ورځې تیروي تر څو کورنۍ ته یوه مړۍ روزي وګټي او دوی پر سکونه ژوند ولري. خو یوې شپې هر څه بدل کړل او دا څه د پاکستان هوایي ځواک رامنځته کړل. یو داسې برید وشو چې د نور اسلم پکې 15 ګلالي ماشومان چې نارینه وو شهیدان شول. 2 کوچنۍ لوڼې چې په ټلیفون کې ورسره خبرې کړې وې بابا کله راځي، هغه دیدن او هغه پوښتنه چې د دوی په زړونو کې پاتې شوه هغه یې خاورو ته یوړه. نو خو ما عبدالعلی د مغربي کې سیمه اوسېدونکی یم. دا قبیله مو را کېږي دا مې ترګمنوي ورونه یم او دا 2 مې ورغوی پکې پکې مې شادي شو تقریبا 13 متره مې دی سی متره دا په دوبۍ کې پکې د پاکستان ظالم او جابر پوځي رژیم نه یوازې دا پیښه ده چې ملکیان په نښه کوي، بلکې یوه میاشت وړاندې د اکتوبر په 18 هغه بده شپه چې د پکتیکا په ارګون کې د کرکټ هیلې ونړولې. د کرکټ تانکي ګلان یې ورژول. هغه ځوانان چې د کرکټ لپاره خوبونه او هیلې او ارمانونه درلودل، د هغوی هیله دا وه چې یو ورځ د افغانستان لپاره کرکټ وکړي او خپل افغانانو ته د خوښۍ شیبې وروبخي. دا هیله یې له خاورو سره خاورې شوه. د نور اسلم هم دا هیله وه چې کله به خپل کورنۍ غړي ګوري، خپل ګلالي ماشومان او کوچني بچیان ګوري، ولې له بده مرغه د هغه هم دا ارمان په زړه پاتې شو. لا تر اوسه نور اسلم نه دی راغلی چې د خپل کورنۍ د تنکیو بچیو جنازې وویني. هغه لا هم په دوبۍ کې دی او دا چې څه وخت په خپل ړنګ او تش له خاورو کنډرو ډک کور ته راځي. دا شیبه به څومره سخته وي چې هغه کوچنی ماشومان چې ورته بابا په خیر راغلی هغه غږ به نور نه وي.